افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړی دی سریلانکا خلاف د 3 T20 میچونو لپاره د 3 ورځو میچونو لپاره دغه سکواډ ته کوم موږ وګورو دغه سکواډ ډېر بهترین سکواډ نه ښکاري زما په نظر باندې که دغه کې موږ وګورو نو آوټ اف فورم لوبغاړي پکې هم دي سپارشین لوبغاړي پکې هم دي واسطو والا لوبغاړي پکې هم دي نو دغه سکواډ زه شریکوم دغه سکواډ که تاسو هم خپل رایه ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې دغه سکواډ ستاسو خوښ دی ستاسو خوښ نه دی کوم لوبغاړي پکې پکار او کوم لوبغاړي پکې پکار نه و زه خپل رایه د مکمل سکواډ په تر باندې شریکوم چې دغه سکواډ کې څنګه کم کسان او رفوم دي هغه پکې راغلي دي کم کسان پکې مطلب هغه سره ناجایزه شوی ده کم کسانو سره پکې صحیح کار شوی چې مطلب دی اغستې دي دغه ټول سکواډ سره شریکوم راځو د سکواډ کیپټن ته چې کیپټن ابراهیم زدران دی ښه پرفارم کوي بهترین بیټسمین دی د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز ته کوم وګورو په ون ډے کې پرفارم نه دی کړی او په د دې نه مخکې په لیګونو کې هم رحمان الله ګربز کم پرفارم نه شو کړی خو په هر حال د T20 لپاره ښه پلیر دی ښه به ثابت شي په T20 کې او کوم اخري ون ډے چې پاتې دی د هغې لپاره دعاګانې ورته وکړئ چې رحمان الله ګربز نیمه سلیز د سیریز او اتیا سکور وکړي چې هغه میچ سریلانکا نه وګټي راشو اسحاق رحیمي طرف ته اسحاق رحیمي اغستی دی خو په سکواډ کې خو دغه هلک له موقع نه ورکوي ځکه چې افغانستان ټیم که موږ تاسو وګورو بیا هم د راشد خان په خوښه باندې دغه ټیم سلیکټ شوی دی او دغه ټیم تیار شوی دی حضرت الله زاده اغسته دی د مکمل اوټ اف فورم دی بالکل تقریبا څومره وخت شو د دې چې د نیمه سلیز نشته دی د دې چې ته مطلب سلیز نشته دی د دې چې ته 50 سکور نشته دی دا 50 یا 15 سکور کی مکمل اوټ اف فورم دی د دې په ځای باندې چې صدیق الله اغسته وي یو بهترین لوبغاړی دی او په فورم کې دی ګلبدین نائب ته برا شو ګلبدین نائب اوس په ون ډے کې اغسته دی خو د ون ډے پلیر دا هم نه دی د T20 پلیر دی T20 کې ثابت کې دی شي یو تیز بیټینګ کوي محمد نبی ته وګورو خو بالکل په خپل ځای باندې صحیح دی نجیب الله ددران اغسته نجیب الله ددران په ځای باندې شاهد الله کمال اغسته وي بهترین پلیر دی او بهترین لوبغاړی دی فورم کې دی ټچ کې دی کم لوبغاړی چې فورم کې دی هغه نه اخلي کم چې لوبغاړی چې اوټ اف فورم دی هغه اخلي نجیب الله ددران دا هم اوټ اف فورم دی هغه څه دی عظمت الله عمر ته کرا شو بالکل صحیح دی کریم جنت ته کرا شو آل پلیر دی د T20 پلیر دی بالکل صحیح دی شرف الدین اشرف سے به هغه څه دی دا په کوم بنا باندې شرف الدین اشرف هغه څه چې هغه نه داسې ښه بولینګ کولی شي نه داسې ښه بیټینګ کولی شي فلاح فاروقي شو دا صحیح دی فرید ملک بهترین بولر دی دا صحیح دی نوین حق د T20 بالر دی دا هم صحیح دی نور احمد د T20 بولر دی دا هم صحیح دی وفادار مومند دی اغسته دی دا یو ډېر زیات ښه کار کړی د وفادار مومند مینوال لپاره ډېر غټ د خوشحالۍ خبر دا دی چې په دې سکواډ کې اغسته دی خو چې چانس ولور کی او په دغه میچونو کې سریلانکا خلاف واخلي قیس احمد دی نو دغه T20 میچونه د 19 تاریخ نه شروع کیږي تاسو هم سره ضرور خپل رائے په کمنټ کې شریک کړئ چې تاسو په حساب باندې تاسو په ذهن باندې دغه لوبډله څنګه نه ده ما خو سره خپل نظر شریک کو تاسو هم خپل نظر شریک کړئ او د افغانستان د بریا په هیله باندې دغه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ چې د افغانستان کرکټ بورډ کوم سکواډ اعلان کړی چې هغه سکواډ نه ټول ملګري خبر شي چې د افغانستان کرکټ بورډ دغه سکواډ د کوم ملګرو خوښیږي کوم ملګرو نه خوښیږي په دغه سکواډ کې ډېر واسطو والا او ډېر د رشوتونو والا پکې اغستی دي او کوم حقدار ورته چې دی هغه حق نه ورکړل شوی صدیق قتل ته شهید الله کمال ته پکې حق نه ورکړل شوی یو وفادار مومند پکې راغلی دی چې هغه پکې صحیح حقدار ته حق ورکړل شوی دی د ویډیو کتلو ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره خو خبر خو لرئ د الله په امان